امام احمد بن حنبل رحمه الله د هغه زوی وی صالح، هغه د زوی نوم صالح وی کله چې به زما د پلار لور وشوه نو بس خوشحاله به باغ ورسخ او دا خبره به کوله وی الانبیاء کآباء و بنات، پیغمبران وی د جنکو پلاران دي، پیغمبران د جنکو پلاران دي. غالبا پیغمبران ته ګوره الله لوڼه ورکړي. ایو پیر وی دا وی لوري وشوه د امام احمد بن حنبل رحمه الله دا وی قد جاء في البنات ما قد علمت، وی د زنانو او د لوڼو مبارکې چې کوم فضیلت راغلی دی او کوم حدیث راغلی خو تاسو ته معلوم دي. یعقوب ابن بختان دا یو سړی و د امام احمد بن حنبل رحمه الله په وخت کې ملګري وي، د ده اووه لوڼې وه او چې کله به یې لور وشو نو امام احمد بن حنبل رحمه الله به مبارکۍ له ورته او د مبارکۍ کې به ورته یا ابا یوسف ابو یوسف یا الانبیاء و ابا و بنات، پیغمبران ګوره د جنکو پلاران دي، د خفه نه شي. او وی نه نه زه به دې ولې خفه کړي. رسول صلی الله علیه وسلم څومره اوچت انسان دی، خو د هغه زامن ګوره ټول په وړوکوالي کې مړه شوي او لوڼه یې پاتې شوي. دغه څو لوڼې؟ څلور لوڼې یې دغه څلور لوڼې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او زامن یې څو؟ د رسول صلی الله علیه وسلم درې زامن وو. دا زامن د رسول صلی الله علیه وسلم په وړوکوالي کې مړه شوي او دا لوڼه یې پاتې شوي. هسې ستاسو به څه ګمان وي په رسول صلی الله علیه وسلم باندې چې هغه به د خپلو لوڼو سره څنګه معامله کړي. هغه نرم دل انسان چې د هغه په زړه کې په ځناور باندې څومره شفقت دی او د هغه په زړه کې د صحابه کرامو دپاره څومره د هغه چې کوم ملګري دي چې هغه په نسب کې به هم نه خو سم په مین دی او د هغه په زړه کې زموږ دپاره څومره محبت دی چې موږ یې لیدلي هم نه یو او صرف موږ ورته یو پیر رایاد شو حدیث کې راځي نو رسول صلی په ژړا شو. صحابه کرامو ته رسول الله ولې ژاړي؟ وی هغه وروڼه مې رایاد شو کوم چې به زما نه بعد راځي زه به یې لیدلی نه یم، په ما به ایمان راوړي. چې د هغه به د خپلو لوڼو سره څنګه معاملات وو زه به راته صرف یو څو واقعي ذکر کوم. عایشه رضی الله عنها د دې یوې لور مبارکې خبره کوي او هغه د فاطمه رضی الله عنها دا د رسول صلی الله علیه وسلم په ټولو لوڼو کې کشره لور وه. هغه وایي چې ما رأیت احدا ما داسې څوک نه دی لیدلی چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په شاني بالکل د هغه په شان ناسته پاسته کوي، د هغه په شان خبرې کوي لکه څنګه چې فاطمه رضی الله عنها وه. بالکل د هغې خوی د رسول صلی الله علیه وسلم د خوی په شان. نو کان اذا دخلت علیه کله چې به رسول صلی الله علیه وسلم په کور کې ناست او فاطمه به راله قام الیها رسول صلی الله علیه وسلم به ودرېد. دې ته ګورئ لور ته به ودرېد. زموږ هغه وایي چې چل ورسره وکړو دلته رسول صلی الله علیه وسلم وبدرېد لور ته به پاڅېد. اشرف المخلوقات د ځمکې به مخ باندې اوچت انسان ابه لور ته پاڅېدو چې لور به راله به پاڅېدو فاخذ بیدها وقبلها دا لاس به یې له ونیو سلام به ورسره وکړو بیا به له تندی ښکل کړو واجلسها بیا به یې کېنوله په خپل مجلس کې به کوم ځای کې چې به رسول صلی الله علیه وسلم خپل ځای به ورته پرېښود او د لور به یې کېنول. وکان اذا دخل علیها او دغه شان چې به رسول صلی الله علیه وسلم کله د هغې خوا لاړو قامت الیه هغه به په رسول صلی الله علیه وسلم پسې پاڅېد. هغه به پاڅېد په رسول صلی الله علیه وسلم پسې د رسول صلی الله علیه وسلم لاس به یې ونیو مصافحه به یې وکړه بیا به یې رسول صلی الله علیه وسلم ښکل کړو او بیا به یې په خپل ځای کې کېنو. دې ته وایي د لوڼو سره محبت. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته یو طریقه ښیي د جاهلیت هغه رسم او رواج ختموي چې لور خو د الله لوی نعمت دی او په کور کې یو برکت دی او د خوشحالیانو یو ذریعه او یو سبب دی. په هغې باندې څوک خفه کېږي؟ ښه رسول صلی الله علیه وسلم د خپله لور مشره لور زینب دا یو کس له ورکړې وه او هغه ته یې واده کړې وه د هغه نوم ابوالعاص ابن الربیع. ابوالعاص ابن الربیع کله چې رسول صلی الله علیه وسلم ته پیغمبري میلاو شو نو زینب اسلام قبول کړو. د رسول صلی الله علیه وسلم د مشره لور چې خو د هغې خاوند اسلام نه و قبول کړی هغه په شرک باندې و او د زینب رضی الله عنها ډېر زړه کېدو چې زما د خاوند هم په اسلام کې داخل شي. په دې کې رسول صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو مدینې ته او دا لور یې د ابوالعاص سره په مکه کې پاتې شو. نو کله چې د جنګ بدر وشو نو د ابوالعاص د مشرکینو سره راغلی جنګ له نو بیا اویا کسان څه شو قیدیان شو. یو پکې ابوالعاص قیدي شو چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم دی دی پکې هم قیدي شو. په هغه وخت کې هغه موږ په سیرت کې واقعه بیان کړې چې ابوبکر صدیق او عمر بن خطاب رضی الله عنهم دواړو رایه ورکړه. رسول صلی الله علیه وسلم چا رایه قبول کړه؟
د ابوبکر صدیق چې فدیه به ترې واخلو پرې به یې داسې خپل خپلوان دي کېدای سبا له بیا اسلام قبول کړي نو رسول صلی الله علیه وسلم بس دغه وی چې دوی نه فدیه واخلي او پرېږدئ زینب رضی الله عنها ته پته ولګېده ښځه خو په خاوند مینې نو هغې داسې چلو کړو چې کوشش شروع کړو چې د خاوند ازاد کړه نو عمرو بن الربیع یې راولېږو چې دا د دې د خاوند ورور هغه یې راولېږو هغه له خپل یو امیل ورکړو چې دا امیل به ته رسول صلی الله ورکړي چې دا فدیه شو د چا طرف نه د ابوالعاص له طرف نه خو دا امیل رسول الله وسلم پیژندو سبحان الله رسول د پته و چې امیل د چا دی دا امیل په اصل کې و د خدیجه رضی الله عنها او کله چې د هغې د لور واده کېده نو هغې د خپلې لور له دا ورکړی د واده په دې مناسبت کې نو دغه امیل چې کله رسول صلی الله راوړو او رسول صلی الله علیه وسلم دغه امیل کولو کو وی کتو نو رسول صلی الله علیه وسلم نرم شو نو بسترو کې اوښکې راغی دوی چې خپله ښځه ورته رایاده شوه خدیجه رضی الله عنها او رسول صلی الله علیه وسلم په هغې ډېر زیات مینو وخت په وخت به یې د هغې تذکره کوله وی په هغه وخت کې هغې زما مرسته کړې ده چې خلکو زه یوازې پرېښودی وم او په هغه وخت کې هغې مال نه کړی و چې زه غریب وم او په هغه وخت کې هغې زما خبره منلې وه چې خلکو ما ته دروغجن وي ډېر اوچته زنانه وه بلکې رسول صلی الله علیه وسلم به چې کله څاروی حلال کړو نو یو حصه به یې ترې جدا کړه خلکو به یې رسول الله دا چا لپاره وي دا د خدیجې هغه ملګرو له به ولېږو هغه کومې زنانې چې به د هغې خواله راتلې هغو له به هغه غوښه ولېږله نو رسول صلی الله علیه وسلم چې دغه ولیدو د امیل نو زړه یې نرم شو یو خو د ښځه رایاده شو بل هغه لور ورته رایاده شو چې لور اوس غواړي چې دا خاوند مونږ پرېږدو صحابه کرام پوه شو چې رسول صلی الله علیه وسلم متاثره شو نو رسول الله وسلم هغو ته وکتو مشوره یې وله ورکړه الله اکبر ګوره داسې نه و چې زما لور ده او دا خیر دی پرېږدئ نه داسې انسان به زه یم چې چا به لا نه یې لیدلی څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم دې ملګرو ته یې وکتو ان رأیتم ان تطلقوا اسیرها وتردوا علیها الذي لها ورته وی که ستاسو تپوس نه کوم که ستاسو ته دا خوښی او د دې زینب د خاوند پرېږدئ او خیر دی دغه وله واپس ورکړئ دا امیل ځکه دې کې رسول صلی الله علیه وسلم چې امیل ورته واپس راړي چې امیل د چا دی دا د خدیجه رضی الله عنها صحابه کرام هغه اوچتو انسانان او بغیر د خبرې نه به د رسول صلی په دې مخ به هغو پوهېدو چې رسول صلی اوس څه وایي څه چل دی څه مسله ده داري کې چې دی نو ابوالعاص کوره وکړو امر یې وکړو چې دغه امیل واپس ویسي زینب له یې ورکوي دا د رسول صلی محبت دی د خپلې لور سره ما د واقع دې لپاره بیانه کړه دومره محبت د رسول صلی د لورو سره چې د دې یوې لور زوی لکه د رسول صلی نوسې هغه په زنکدن کې و نو په رسول صلی پسې یو کس راولی چې یا رسول الله زما زوی چې دغه ته دا مسله ده نو رسول صلی ورته د کور نه دا خبره ولېږله چې ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب رسول صلی پسې یو کس ولېږه ورته ووایه چې بس څه چې موږ سره دي دا هم د الله دي او څه چې واخیستی شي دا هم د الله دي او د هر شي یو نیټه ده او بس صبر کوه الله به اجر درکړي هغې پسې بل کس راولېږو او قسم ولور کو چې ته به لازم راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم پاسېد او د هغه سره سعد بن عباده او معاذ بن جبل او اسامه رضی الله عنهم اجمعین نو لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم له ماشوم ورکو او د هغه د سا چې ګډ وډ وه سا چې کله وځي که نه داسې حال کې چې انسان طبیعت خراب شي نو رسول صلی الله علیه وسلم د ځان سره په غېږ کې نیولی او کله چې د هغه د سا دا ګډوډوالی ولیدو نو د رسول صلی الله علیه وسلم د سترګو نه اوښکې روانې شو سعد رضی الله یا رسول الله ما هذا داسې چلوي هذه رحمه جعلها الله في قلوب عباده دا خو یو رحمت ته الله د انسانانو پرې زړونو کې اچولی داسې کې ګوره دا خبره ما دې لپاره ذکر کړه چې رسول صلی الله علیه وسلم د لور زوی وفات کېږي نو رسول صلی الله علیه وسلم خواله ورغی رسول صلی الله علیه وسلم د خپل لور کوم باندې چې ډېر مینو هغه دا فاطمه ده رضی الله عنها رسول صلی الله علیه وسلم وی دا زما د جسم ټوکړه ده څوک چې دا تنګوي لکه ما چې تنګوي او څوک چې دې سره محبت کوي لکه ما سره چې محبت کوي هغه واده کړه یو اوچت انسان ته هغه د علي بن ابي طالب رضی الله عنه
نو رسول صلی الله علیه وسلم کور ته تو وخت په وخت دې ته وایي د لوڼو سره محبت. زمونږ چې کور کې ماشومه پیدا شي غریبه چې نه په خبرو پوهېږي نه په نور څه، زمونږ طبیعت سم خراب وي. بیا چې واده شي بیا تپوس نه کړی شي. په دغه خبره کوي شکر دی چې یو بوج زمونږ د اوږو نه څه شو کم شو. دا خو صحیح دی چې بوج کم شو، خو حقوق خو د هغې اصول په تا باندې پاتې دي. رسول صلی الله علیه وسلم به وخت په وختو د فاطمه رضی الله عنها تپوس به یې کو. یو پیر پسې ورغی وی علي چې شو، هغه ورته علي رضی الله عنه خو خفه شوی دی، زما او د هغه منځ کې خبرې لري. رسول صلی الله علیه وسلم بهر ته ووتو، خپل زوم پسې علي رضی الله عنه او د هغې د تره زوی و، او هغه په جومات کې پروت و، په خاورو کې ډډه لګولې وه. رسول صلی الله علیه وسلم راپاڅه. دې ته وایي محبت د لور سره. بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر د هغې کور ته ورغی، هغې ورته وایي چې یا رسول الله دې کارونو چې دی د دې کور کې د کارونو هم زه ستړي کړي یم، کارونه به ډېر کوم خو که غریبي وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي تاسو داسې کار کوئ چې کله د شپې ویده کېږئ که نه نو 4 شپېرې الله اکبر وایي، 3 شپېرې سبحان الله وایي، 3 شپېرې الحمدلله وایي. دا ستاسو لپاره نوکر نه غوره. څنګه تربیت و د دین سره ویې تړل د دین سره. نو دې نه ثابت دی چې رسول صلی الله علیه وسلم به توب د خپل لوڼو تپوس به یې کو. ښه دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم چې چا به ورته څه خبره کوله او یېرېدو به نه شو به یې کوله، نو دې لور ته به یې ویلوي فاطمه رضی الله عنها ته خپل پلار ته چې به لاړه، رسول صلی الله علیه وسلم به ځان سره کېنوله، سمه سره به د خبرو وکړه او مسکی شو، به مین و سخت د دې خبره به یې منله. دا خو پرېږده. رسول صلی الله علیه وسلم نوسۍ امامه بنت زینب، امامه د زینب لور رضی الله عنها، رسول صلی الله علیه وسلم چې به کله مانځه راته نو دا به یې د ځان سره په غېږ کې راوړه او په مانځه کې به یې په غېږ کې نیولې وه. کله چې به رکوع سجدې ته کته به یې کېنولې، بیا چې وپاڅېد بیا به یې په غېږ کې ونیوله. داسې محبت چې تاسو لیدلی لور پرېږده نوسۍ ده. دا نوسۍ ده، په صحیح بخاري کې دا روایت دی چې رسول الله په مانځه کې د خپله نوسۍ امامه دا به یې په غېږ کې نیولې وه، او چې کله به اذا سجد وضعها واذا قام حملها، کله چې به سجدې لاړ رسول الله په خوا کې کېنول، بیا چې به سجدې نه راپاڅېد بیا به ځان سره راوچته کړه. که نن سبا زموږ په وخت کې چا چېرته لور داسې غېږ کې هسې ونیوه په کور کې داسې ناست دا ټول ورته بد نظر ګوري، بلکې هغې رالي هم نه په غېږ کې، هغه طبیعت خراب